میدان وردګ هغه ولایت چې اوسیدونکي د کرکیل او بڼونو سره ځانګړې مینه لري. د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه بوخت دي او بزګران یې کوښښ کوي د میوو په برخه کې د هغه میوو نیالګي کینوي چې ښه حاصل او پلور ولري. تازه د دغه ولایت ډیری بزګرانو د آلو نوې نوه کینولې ده چې هم ښه حاصل ورکوي او هم یې بازار ښه دی. اوس چې وینه دا آلوګان دي دا په درې نومو باندې خلک پیژني، د ګرینویچ په نامه، د بلک امبر په نامه، د پالم په نامه. ډیر پیشرفته حاصل کوي. دا دریم کال باندې دا بار نیسي، دا د موږ دریم کال و سکاله دا بار نیسي او کال په کال باندې د دې بار بیخي به انتها ډیر بار کوي. یعنی چې ورته وګورئ که دا اوس چې وینه دغه چې بار کال ته به 3 چنده په دغه کې دا باري او د هغه په د روش په حساب باندې تقریبا بل ونه یا بل میوه دونه لخته یا دونه هغه نشي کولای لکه دا چې باسي دونه کش کوي زور کوي او د فروش په حساب باندې ان شاء الله تر اوسه پورې چې موږ نتیجه لیدلې ده بیخي له نورو میوونه بیخي ښې دي. ډېره خوندوره میوه ده او ډېره خوندوره ونه ده او په ډېر ښه سیزن کې رسیږي. دا د کندهار خواته هم زیاتې دي او انشاءالله ښه حاصلات هم ورکوي او قیمتونه هم تر نورو میوو نه یو څه ښه دي، لکه له مڼې نه، له زردالو نه، له دا بعضې میوو نه چې هغه وخت پرې وتلی وي هغه مخکینۍ میوې دي. دا نوې میوه ده، یو څه یې دوه نرخونه ښه دي. د میدان وردګ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې کوښښ کوي د بزګرانو لپاره د میوو داسې نوې دود کړي چې هم ښه حاصل ورکوي او هم یې په بازارونو کې پلورونکي په زیاته کچه وي. یو قسم ته نوي آلوګان راغلي د بلک امبر په نامه باندې چې دا ډېره ښه نتیجه لري. نو موږ کوشش کوو چې په میدان وردګ ولایت کې بزګرانو ته د نویو میوو په باره کې روزنه ورکړو، دغو پالنه ورته وښیو او په ټوله کې هغوی تشویق کړو چې هغه میوې دوی وکاروي یا یې وکري یا یې وروزي چې هغه ښه مارکیټ او بازار لري. میدان وردګ د هیواد یو کرنیز ولایت دی چې بېلابېلو ډوله میوې، غلې او دانې پکې پیدا کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د مڼو ترڅنګ پکې ګڼې نورې میوې هم دود شوې چې ښه حاصل ورکوي او ګرم بازارونه لري.